شیطان په کومه طریقه انسان په ګناهی نه باندې لګیا کوي دا احساس د انسان د زړه په یو ور نه وځي بلکې دا سوکا ختم کیږي او شیطان چې کله انسان په ګناهی نه باندې لګیا کوي بیا په یو وخت کې شیطان فورا انسان ته غټه ګناه نه مخ کوي دغه مثال داسته چې شیطان انسان ته دا حکم نه ور کوي د په سوچ کې دا خبره نه اچوي چې ته غټه ګناه وکا ته ډاکا وکا یا غلا وکا یا نعوذ بالله زنا وکا یا قتل وکا نه ځکه چې انسان په دا پیږي چې دا غټه ګناه دو د فورن ورته وایي چې نه دا ګناه زنه کا د ډېر غټ نقصان دی بیا د شیطان کمال داسته چې شیطان اول انسان په صغیره ګناه کې مبتلا کو دا سه ګناه چې هغه کې په ظاهره باندې عارضی لذت وي خوند وي او انسان ته هغه خوند محسوسيږي بیا شیطان د توي چې ته دغه ګناه وکړه دا خو وړي کې ګناه دو دا خو معمولی قسم ګناه دو دغه څه د خاص حیثیت نشته مثال دا دی چې شیطان ورته وي چې تخپل نگاه په غلط ځای باندې وچوه په دغه ځای بد نظری وکړه بیا هغه بد نظری کې عارضی خوند انسان ته وي دا چې کله انسان بد نظری کې مبتلا شي نگاه په غلط ځای باندې چوي بیا هغه نگاه بیا په یو ځای باندې وچوي بیا بد نظری وکړو بیا بد نظری وکړو بیا بد نظری وکړو دغه هدا پورا چې انسان د یغه ګناه عادت جوړ شي بیا دوه مور باندې شیطان ورته وي چې تو چې اول ګناه کړله په یو وخت کې د تو دا خیال نه و چې الله تعالی مو ویني تو دا خیال نه و چې الله تعالی د مونږه حساب کتو وخله تو دا خیال نه و چې دغه ګناه شته الله تعالی مو تصور کوي دا خیال د چې کله نو وس یو بل ګناه وکا دا سه یو بل وړي کې ګناه ورته مخ کو انسان هغه کې شری شي بیا د یغه عادت جوړ شي بار بار یو کو بیا د درمه ګناه پیشکش ورته وکړو د څلورمه ګناه پیشکش ورته وکړو دا سه انسان په صغیره ګناه کې مبتلا شي بار بار د دنه ګناه شي صغیره ګناه شي بار بار ګناه شي په انبات شیطان ورته مخ شي ورته یې چې تو خو وسه پر دمره ګناهی نه وکړ په تو نه خو هیڅ نه وشول نور څا وسی وغټه ګناه وکا بیا په یو وخت چې کله انسان د ګناه عادت جوړوي شیطان ورته وایي چې څا ډاکا وکا څا غلا وکا څا قتل وکا فساد مچاو کا خلک میانس کې فساد پیلاو کا دشمنی جوړه کا بیا په یو وخت دغه ګناه د انسان مختبیا بالکل معمولی شی دی په یو وخت هغه انسان د ګناه شریک قتل هم وکړو فساد هم شریکو ډاکا هم وکړو غلا هم وکړو دا سه ګناهی نه شریکو بیا دغه ګناهی عادت جوړ شي شیطان ورته وایي چې اول چې صغیره ګناهی نه کړل ولته د تو ویلیو کماوه ولته ته کم وي اخو د وړي کې ورکه چاري دي نو توس کبیره ګناه وکا غټه ګناه وکا په یو وخت د انسان غټه ګناه کو ویلې چې د احساس ختم شي په انسان کو دا فکر نه وي چې دغه صغیره ګناه ده کداغه کبیره ګناه ده دغه د ثواب او دغه ګناه ادراک احساس د انسان نه ختم شي بیا دغه واجب په چې په دنیا کې غټ جرایم کو غټ نقصانونه کو غټ ګناه کو دا څه واجب د انسان خپل حق کمزورتیا دو انسان ته پچادو چې همیشه د الله تعالی خوف پزړه کې پیدا چې که شیطان مت هر څه وی بس الله تعالی مو ویني زو کله د ګناه چرنک نو که انسان د صغیره ګناه نه ځون نه کو باج او چې دا خو وړي کې ګناه دو نو دغه صغیره ګناه د انسان د بربادۍ د انسان د هلاکت سبب جوړی شي نو میشتوس کې هر انسان ته پچار دو چې اول میش د صغیره ګناه نه د وړي کې ګناه نه ځون بچ کی بیا په هغه نه بعد د کبیره د غټ ګناه نه ځون بچ کی کچېره میشتوس وړي کې ګناه نه کې بیا میشتوس ته د کبیره ګناه نوبت کله هنرچی او کمیشتوس عادت جوړ شي صغیره ګناه بیا ورسته میشتوس کبیره ګناه کې خو میشتوس کو دغه ادراک احساس ختم شي چې دا صغیره ګناه او کداغه کبیره ګناه بیا د میش دنیا خرابوي د میش آخرت هم خراب